السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ یاست؟ کله یاست په خیر؟ ښه جوړ یاست؟ وخت منظر ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو په سبجیکټ منچس راخځي فارماکولوژیزم راخځي دي دلته به فیزیولوژي میسور میکس کوسي د پدې کې ولې پدې وجه فیزیولوژي زه ورچوم څه پدې کې ولې هغه وی سي درشایم چې کوم اومیټینګ سنټر وي او سی ټي زیډ چې ورته وایي کېږي کومو ټریګر زون چې دي او ان اس چې دي نیوکلیس ټریکټیکس چې کوم دی دا به پکې در وښایم صحیح ده. او دا چې دا زه دا چې په درې تقسیم اچوم. اول واري بیسیک یعنی فیزیولوژي لري درشایم چې د دې کوم ځای کې کوم ځای کوم شی پروت دی. بیا د دې ډیفینیشن درشایم او میټینګ څه دی میټینګ ډیفینیشن درشایم. بیا چې دی میکانیزم اف اکشن درشایم دغه بعد په اخر کې میډیسن دی چې د کته میډیسن په کارو اخري بګوري او یو ګرد بګوري سر دې په خلاصيږي کني سر دې نه په خلاصيږي. شدا شانم په یاد سره ساته. اول شی چې هغه براین سټریم په یاد ساته. براین سټریم چې تو وګورئ د دماغ سره لاندې دغه ځای ته وایي کېږي چې هغه چې لږ سره زوم کې دا ګورئ چې لږ سره زوم کې زه درته راولم نو په هغه کې بیا دننه نور شیان هم پراته دي سیده. موږ مقصد چې دی د کوم شیان سره چې کوم دی هغه زه درښیم سیده. موږ د میډولا اوبلنګیټا سره مقصد دی سیده دا په یاد ساته سیده. اور سیریبریم دا کوم د دماغ لوړی سه او سیریبریم دا چې دی دا به د لاندې حصه ده سیده او ما که یو ځای مې پرونانسیشن غلط وي بخښه وکوئ سیده. دا په یاد ساته سیده. بیا چې دی بیا به د ده سره بل شی په یاد ساتئ چې کله ته د میډولا زوم کې نو په دې کې دننه یو څو شیان دي دا دننه دا به په یاد ساتئ. په دې کې به مین مقصد چې کوم سبجیکټ موږ روان دی هغه میټینګ سنټر دا به په یاد ساتئ سیده. دا هم په دغه ځای کې دی سیده. او په د ده سره بغل ته یو بل شی هم شته هغه ته وایي کېږي کیمو ریسپټر ټریګر زون. دا چې دی د دماغ د باندې دی دا د بلډ بریر د باندې دی سیده. دا بیا په تعریف زه بیا درښیم چې د دې کوم تعریف دی کوم شی نه دی سیده. د دې سره به یو بل شی په یاد هم وساتئ نیوکلیس ټریکټیکس دا به په یاد ساتئ سیده. او دا چې ته بیا نور سره زوم کې دغه ځایونه دا کوم دغه وی سي سنټر زوم کې په دې کې بیا یو قسم ریسپټران پراته دي سیده. هغه ریسپټران به هم په یاد ساتئ. ګوره د کلر سره دغه کړی دی سیده. نو یو منټ د خپل پر سر په واسو نو اوس ته ګوره کله چې میټینګ سنټر کې وګوره میټینګ سنټر کې دوه قسم ریسپټران پراته دي سیده. دا ورته ګوره یو ژړ سو او یو د ګلابي رنګ سو سیده. ژړ ته وایي کېږي ان کې 1 ریسپټر. ان کې چې شته ساده ان کې ساده نیورو کاینین په نامه چې کوم ریسپټر دی هغه دی. دا مخته بیا ځالته تا ته په ان کې 1 نو په دا شیان درته وایم سیده شارټ فارم باندې ته دلته باید ته دا شی په یاد وساتې سیده. بل دی مسکرینیک چې دی دا ریسپټر پروت دی ته په ام وای کېږي. یو منټ بخښه وکوئ دا مسکرینیک چې دی دا پروت دی او یا کولنرجیک په نامه چې کوم دغه دی دا ریسپټر پروت دا د ام په نامه دی. ګوره دلته دی مسکرینیک دغه ورکړی دی ریسپټر پر دغه ورکړی دلته بیا د شارټ فارم په نامه M1 په نامه باندې راځي یا د صرف M په نامه راځي سیده. اوس راځو یو بل دی ټریګر زون کوم چې ما ټوله کې مو ریسپټر کوم ټریګر زون چې دی په دې کې ریسپټران پراته دي په دې کې بخیر ډېر ریسپټران پراته دي سیده. اول دی ENK ریسپټر سیده او بل دی H1 ریسپټر. H1 چې رالی د هیسټامین ته وایي سیده هیسټامین ریسپټر پروت دی دلته سیده. او بل دی بیا دی 5HT3 ریسپټر په نامه باندې دا چې دی دا سیروټونین ریسپټر دی دا شی په یاد وساتئ. دا بیا مخته دلته تا ته په شارټ فارم کې درته وایم سیده. او بل دی بل چې شپاته اوس D2 نور ریسپټران هم دي خو زه چې مخصوص کوم ریسپټران دي هغه درته کوم. D2 ریسپټر هم پروت دی سیده. هغه D2 بیا ډوپامین ریسپټر ته وایي کېږي سیده. په دې کې بیا یو بل دی H5HT4 ریسپټر دا چې دی دا هم دی دا بیا اوپیوایډ دې ته وایي کېږي. اوپیوایډ یو قسم د اوپیوایډ ریسپټر دی سیده. دا دونه مهم نه دی. ته دلته دغه څلور ریسپټران نومان په یاد وساته فل فارم یې په یاد وساته. مخته کرالی 5HT3 سیروټونین دی DA2 ډوپامین دی M چې دی هغه مسکرینیک ریسپټر دی او H1 چې دی هغه هیسټامین 1 او NK1 چې دی هغه نیورو کاینین په نامه دی سیده. او یا چې ما یو مخته که انټي ډرګ رالی کوم چې کولنرجیک په نامه چې دی دا چې دی دا مسکرینیک ریسپټر دی سیده. دا هم په یاد وساته سیده. دا شو دا ځای پرې. اوس راځو یو بل شی په یاد وساته ویګس نرو په یاد وساته. ویګس نرو چې دی دا کوم جړ لین ویني دا چې راغلی دی د کوم ځای څخه چې دماغ د ارګن سره اټیچ وي نو هغه ته ویګس نرو وایي کېږي سیده. نو ګوره دا جړ ګوره دلته د
دا ګوره دا ژړ راکش شوی دی، دلته د سینې سره هم مښتی دی. یو منټ دې لږ زوم کړم، سینټر تېرولم چې د زړه سره مښتی وي یا د کولمو سره مښتی وي، د اینې سره مښتی وي، کوم چې د زړه دغه د دماغ لین ورسره مښتی وي یا نرو ورسره مښتی وي، هغه ته ویګس نرو وایي کېږي. سیده دا ګوره دا پر اناټومي ده، سیده چې غلط نسم زه دلته موږ مقصد دلته نه دی، زه دا بیسیک شیان درښایم. سیده د هغه ویګس نرو چې کله د کولمو سره مښتی وي، ګټ سره کوم چې ګټ سیستم دی، دا ګوره دا کولمې چې ته لږ رازوم کې، دا کولمې چې لږ رازوم کې، په دې کې بیا نور شیان پراته وي. سیده داسې سیل پراته وي، د دې لاندې بیا ګټ مایکروبیوم پروت وي یا ګټ لیمن ورته کېږي، لیمن. په دې کې دا شی چې بیا زه درښیم، دا شی بیا ته په دې په یاد وساته، په کولمو کې دننه 5HT پروت دی. 5HT3 چې شو ستا سیروټونین ریسپټر دلته سره اټیچ وي، د سره دا کوم نرو چې دغه سره اټیچ وي د کولمو سره، نو دلته په مابینځ کې دا ریسپټر پروت وي. سیده دا شی هم په یاد وساته. سیده دا کوم نرو دغه چې را روان دی ویګس نرو، دا بیا ځي د کولمو سره مښتي، کولمو سره چې کوم شی مښتي وي دغه مښتي د مابینځ دلته چې دی دا خو داسې جوړ وي. سیده داسې سره جوړ وي، په دغه ځای کې د 5HT ریسپټران پراته وي. دا شی په یاد وساته. سیده او دلته چې د دماغ وي د غوږ اناټومي هم لږ په یاد وساته. سیده انر کوم چې انر ایر سیستم چې دی دا په یاد وساته. غوږ خو خپله پر 3 سیستم باندې تقسیم شوی دی، نور سیستمو سره زموږ اوس فلحاله کار نه دی، موږ د ده سره کار دی. سیده په دې کې بیا ویسټیبیولر په نامه چې کوم نرو دی دا په یاد وساته. سیده دا شی چې دا اوس دلته نومان بیا زه اخلمه، بیا به تا ته اساني وي. سیده ښه، او یو دی سیریبرل کورټکس د دماغ دا لوړی حصه ښیي. سیده او د ډایفرام په نامه چې کوم مسلز دی دا هم په یاد وساته. سیده دا شیان چې دی دا نومان چې ما ګره درته وویل یا کوم یو ځای پرونانسیشن غلط کړی بخښه وکړئ، نو دا نومان ګره ټوټل په یاد وساته. دا مخته راځي اوس په د سر د خلاصېږي اتوماتیک په دې باندې. اومیټینګ تعریف به درته وکړو. سیده اومیټینګ لفظ چې دی هغه وخوا ګرځې ته وایي. سیده اومیټینګ چې دی وخوا ګرځې ته وایي. سیده دی په ځای په دلته لاندې کښېږدوم، وخوا ګرځې ته وایي کېږي. سیده دا په دې ته په یو بل نامه هم وایي کېږي، امیسیز په نامه باندې، دا لاتین ورډ دی. سیده امیسیز مطلب خوا ګرځونکی. سیده نو دا چې دی د خوا ګرځېدونکی یو تعریف په یاد ساته، داسې اسانه تعریف دی. سیده دا ګوره دا ځای پر د تعریف دی. سیده دا تعریف په یاد وساته. اومیټینګ از دی فورسفل ایجکشن اف سټمک کنټنټ. سیده نو د تعریف مطلب دا دی چې دی وایي خواګرځي یا خوا هغه شي ته وایي چې کله زموږ په معده کې یو شی پروت وي هغه په زور رایستل د خولې په لاره باندې. سیده ایکسپایل وایي کېږي، یا ریفلیکس بوډي ریفلیکس پر وایي کې ایکسپایل کېږي. سیده ایکسپایل سبټانسیز وي یا داسې یو خوراک وي یا یو داسې یو فوډ پویزنینګ وي یا موشن سیکنس وي، دا د مختصر خلاصېږي. دلته به زما چې بنیادي دا چې کله دی د اګزامپل پوښتنه درته وکړي نو ته به دا شیان ورکوې یا پریګننسي. سیده نو دا چې دی دا خپله پر 3 ټایپه دی. سیده اومیټینګ چې دی یعنې خوا ګرځونکی والا چې دی. سیده نو دا څه وجه کېدای شي، وجه چې کېدای شي، او د دې میکانیزم اف اکشن مخته در ښیم، اوس به څو وجې در وښیم، بیسیک په دې سر خلاص بیا به دې مخته ښیي. وجه یا کومن کازیز وي. سیده وایرل ګیسټرو انفیکشن کېدای شي. سیده نو سټمک فلو دې ته وایي کېږي. سیده هغه ته په هغه کې بکټریا کېدای شي، وایرس کېدای شي او پیراسایټ کېدای شي، دغه د وجې څخه هم دی دغه کېدای شي خوا ګرځي. سیده یعنې بکټریا یا پیراسایټ یا وایرس یا بل شی وي. سیده یا خوراک فوډ پویزنینګ وي، یا چې کوم یو ته خپل در اندازې زیات شراب وڅښې هینګ اوور شي، دغه د وجې هم خوا ګرځي. سیده او یا موشن سیکنس وي. موشن سیکنس په یاد ساته. سیده موشن سیکنس دلته مخته میکانیزم اف اکشن کې د کار راځي. کله چې ته په موټر کې ناست یا په کښتۍ کې ناست یا په جهاز کې ناست نو دغه د وجې هم سړی خوا ګرځي. یا پریګننسي وي. پریګننسي یو شی بل په یاد وساته. پریګننسي والا ته چې کله خوا چې کېږي هغه ته مورنینګ سیکنس وایي کېږي، یعنې کله کوچنی په ناست وي. سیده دغه د وجې هم خوا ګرځي. سیده یا چې نورولوژیکل مسله وي، یعنې نیم سیری درد وي، دغه د وجې هم کېږي. یا د دماغ پر سر ډېر درد وي، دغه د وجې هم کېږي. یا د کینسر وي په دماغ کې، ټیومر مارکر وي، دغه د وجې هم کېږي. یا میډیکل کنډیشن وي، یعنې کوم یو داسې طبیعي یا علامات وي یا کنډیشن وي، نو هغه اپنډکس وي په هغه کې هم پورته کېږي، په
په ګال بلیډر کې چې کله دلته ګال بلیډر پروت وي په هغه کې چې ډبرې دغه کې هم کېږي. د پنکریاز یو مسله وي د هغه د وجه هم کېدای شي سیده. او ډایبټیز کله چې دی د شکرې مریض وي هم کېدای شي. کینسر کې هم کېدای شي. په اینې مسله وي هم کېدای شي. یا په مثانه کې یو مسله وي په هغه کې هم کېدای شي خواګرځي سیده. یا سایکولوژیکل مسله وي. سایکولوژیکل چې دی نو هغه کېدلی شي. پاکې څنګه وي بخښه به کوئ زه په خوله کې بندېږم د هغه د وجې څخه کله کله داسې شي. نو سویر پین وي په دماغ کې درد وي یا پر بدن درد وي یا پر بل شي درد وي د هغه د وجې. یا انزایټي وي. انزایټي مطلب دا چې د زړه ته خوب ورولوېږي یو دم. یا سټرسډ وي یا د دې داسې د یو پریشاني لاندې وي یا یو خوراک ډېر زیات کړی یا یو شي ته وګوري. یعنې مثلا دی اوس یا د یو غولو ته وګوري د ده خوا ګرځي وینې ته وګوري د ده خوا ګرځي هغه ته سایکولوژیکل مسله وایي سیده. نو یو شي ته دی کتل هغه د وجې څخه خوا ګرځول سیده. یا نور داسې وي مثلا اوس تاسې یو اواز وي هغه ته واورېد هغه د وجه ښه میکانیزم اف اکشن د ومیټینګ سینټر څنګه کېږي سیده. د دې میکانیزم اف اکشن څنګه کېږي کومه طریقه استعمالیږي چې خوا ګرځي کله په موټر کې ناست موږ خوا ګرځي کومه طریقه د استعمالي سیده. وختي چې ما تا ته کوم نومان ویلي وو دلته زه تا ته په شارټ فارم وایم سیده. په شارټ فارم به درته وایم یو په یاد وساتئ سیده. دلته چې کوم وی سی سینټر و ما تا ته ویلي ومیټینګ سینټر چې دی سیده. نو چې کله دی اکټیو سو دا وی سی سینټر اکټیو سو نو بس تا خوا ګرځي سیده. دا وی سی نه د وی سی هغه ومیټینګ سینټر دی سیده. ما چې دلته په شارټ فارم درته وایم نو چې کله دا اکټیو سو بس تا خوا ګرځي. نو چې دا کله ان اکټیو وي نو خوا ځي نه ګرځي. کله چې اکټیو سي دا خوا ګرځي. دا چې دی دا چې کله اکټیو کېږي دا بیا پر درې قسم باندې اکټیو کېږي. اول قسم چې دی ډایرکټ دی دی خپل ډایرکټ خپل ځان اکټیویټ کې بس تا خوا ګرځي. یا یې په ان ټي اس نیوکلیس ټریکټس په نامه چې کوم ایریا او ماته د وختي د وشو د هغه دی سي دلته زه شارټ فارم درته وایم. یا سی ټي زیډ دغه کې سی ټي زیډ دا بغل والا دی. یو منټ دا دی یو منټ خراب نشي دا دی سیده. سی ټي زیډ چې شو ستا کیمو ټریګر زون دی سیده. کیمو کوم ریسپټران چې پکښې ماته د وختي وول هغه زون دی. نو یا هغه په هغه په طریقه کېږي سیده په درې طریقو باندې سیده. یا خو ډایرکټ دی خپل اکټیویټ شوی دی خوا ګرځي. یا خو ان ټي اس دی دغه کې اکټیویټ کې خوا وګرځي. یا خو سی ټي زیډ چې دی اکټیویټ کې دی خوا وګرځي سیده. نو دا درې طریقو باندې دی اکټیویټ کېږي خوا ګرځي. دی بیا څنګه اکټیویټ کېږي ان ټي اس څنګه اکټیویټ کېږي یعنی فعال کېږي او سی ټي زی څنګه فعالیږي سیده. اوس تاسو هغه وخت چې ما ته ول مال کوم ریسپټران چې پراته و سیده H1 چې شو هیسټامین D2 اور 5HT3 پروت او اپوایډ پروت او M پروت مسکرینیک کوم چې ریسپټر پروت سیده. نو دا ریسپټران چې کله پر سی ټي زیډ پروت وي نو په دې کې چې ته کله اوس مثلا یو دوا وخوره یو دوا په هغه دوا کې H1 ریسپټر پروت یا H1 هیسټامین پکې پروت نو هغه څه چې مو کې دلته راځي د سی ټي زیډ کې چې کوم H1 ریسپټر دی د دې سره ومشلې چې کله د دې سره ومشلې سی ټي زی د اکټیویټ سره سی ټي زیډ چې اکټیویټ سره هغه ډایرکټ وی سی دغه کې اکټیویټ نو چې کله وی سی چې اکټیویټ سره ستا خوا ګرځي سیده. نو دا چې دا د ډرګ چې کله یو داسې دوا وي یا یو داسې شی وي چې هغه هیسټامین پکې کوي D2 پکې کوي یا 5HT3 پکې کوي یا اوپیوایډ پکې کوي یا M پکې کوي. نو چې کله دا میډیسن پکې پروت وي نو هغه راځي سی ټي زی اکټیویټي یا سی ټي زی به سیستم کې وی سی اکټیویټي وی سی چې اکټیویټ سره ستا خوا ګرځي سیده. یو په دا رقم طریقه سره سیده. یو بیا بل طریقه ده کوم چې کله چې موږ په یو موټر کې ناست یو یا په بل شي کې ناست یو نو موږ خوا ګرځي. هغه څه چې کېږي ما ته وختي مخکې وویل مال انر ایر سیستم په یاد وساته. نو چې کله انر ایر سیستم ته هوا ور دننه سوله هوا چې کله ور دننه سوله نو هلته وایبریټ شروع سو. وایبریټ چې کله شروع سو هغه بیا څه چې کې د سیریبلم چې کوم دی دا اکټیویټ کې سیریبلم کې ان ټي اس پروت دی او سی ټي زیډ پروت دی. سی ټي زیډ پروت دی. نو سیریبلم څه سم کې کله چې انر ایر سیستم چې دی هغه راولاړ شي سیریبلم اکټیویټ کې سیریبلم به راولاړ شي ان ټي اس اور سی ټي زیډ اکټیویټ کې هغه سی ټي زیډ اور کوم چې ان ټي اس دی هغه راولاړ شي وی سی اکټیویټ کې چې وی سی اکټیویټ کا خوا ګرځي. نو کله چې ته په موټر کې ناست سا غوږ ته هوا روانه وي نو هوا کله هغه څه چې کې غوږ یا د موټر ډېر شور وي هلته وایبریټ پیدا کړي
ښورېدل پکې پیدا کړي. هغه څه چمکي ستا سیریبلم دا انر ایر سیستم چې دی هغه ستا سیریبلم چې دی سیریبیلیم په نامه چې کوم ځای دی هغه اکټیویټ کړي. هغه بیا راولاړ شي ان ټي اس اکټیویټ کړي. ان ټي اس سی ټي زیډ چې اکټیویټ شو نو هغه چې کله اکټیویټ شو ډایرکټ ستا وی سی اکټیویټ شول نو د دې د وجې څخه ستا خوا ګرځي سیده. نو یو دا ته کوم دا دې طریقه ته وایي کېږي موشن سیده. دا ډایرکټ سیستم سیده موشن طریقه دا ګورم دا موشن سول سیده. یو بله طریقه ده کله چې ته مثال یو داسې یو مړی دی ولیدی یا د یو داسې یو خوراک ولیدی یا داسې یو خوراک خوړل نه یو داسې خوراک دی ولیدی چې هغه ستا مخ ته کښېږدي مثلا یو داسې شی درته کښېږدي چې ته ووینې بوی یې ځي سوړ بوی یې ځي یو دم دی طبیعت سره خراب شي خوا دې وګرځېدل دې طریقې ته به وایي کېږي سایکوجینیک طریقه سي ده. یا د یو خوند ولیدي یا د یو درد ولیدي یا د یو سوچ یعنې ډېر سوچونه دې ول هم دې خوا ګرځي سي ده. نو هغه څه چم کېږي په داسې طریقه کې بیا څه چم کېږي زموږ کوم کورټکس ایریا چې ده په دماغ کې هغه اکټیویږي چې کله ته یو داسې په سترګو باندې یو شی ولیدې یا دې بوی کوي یا یو داسې خراب مثلا زه اوس مثال د کوم یو مړی پروت دی د هغه لاس پښه پرېږده ته ورغلې ودېلده یو دم دې بس خوا وګرځېدل دې څه چم کې دا ډایرکټ ستا کورټکس اکټیویټ شول. هغه چې اکټیویټ شول هغه راځي ستا وی سی اکټیویټ ستا وی سی چې اکټیویټ شول ستا خوا ګرځي سي ده. یو داسې طریقه ده. یو پر بله طریقه ده داسې ده چې کله موږ ګیسټرو اریټیشن وایي مثلا تا یو داسې خوراک وخوړی هغه ولاړې معدې ته نو معدې یا د داسې یو کیموتراپي شروع وي کینسر علاج دې شروع وي یا په یو کمره کې ریډیشن ډېر وي د هغه د وجې یا یو انفیکشن وي یا یو دوا وخوړل نو هغه څه چم کې داسې طریقه هغه څه چم کې زموږ کولمو ته ولاړ شي. کولمو کې ما تاته وختي وویل مال یو دی 5HT3 پروت دی هغه چیز دی سیروټونین دی سي ده او یو دی پی جی اس پروت دی. پی جی اس هم یو ریسپټر دی دا بیا جلا مجلس پی جی اس ده پی جی اس بیا جلا مجلس دی ته واقع پروسټیټ ګلینډنز په نامه باندې یو ریسپټر دی سي ده. نو چې کله ته داسې یو طریقه د ستا سره وسو یا اریټیشن وسو یا کیموتراپي شروع وه د کینسر علاج دې شروع یا انفیکشن و یا یو داسې خوراک وخوړي نو هغه څه چم کې دلته ستا د 5HT چې کوم دی د دې سره ومشلې سي ده یا دا اکټیویټ کړي. چې کله دا اکټیویټ شو دا راځي ستا ان ټي اس اکټیویټ کړي چې هغه یا سی ټي زیډ اکټیویټ کړي سي دا دواړه. نو چې کله دا دواړه اکټیویټ شول ستا وی سی اټومیټیک اکټیویټ شول د دې د وجې هم خوا ګرځي سي ده. سر د خلاصو پر کولمو چې کوم 5HT3 پروت و یا پی جی اس پروت نو کله چې ته داسې یو خوراک یا داسې شی وخورې لکه دغه چې دی نو هغه راسي دلته د دوی اکټیویټ کړي یا ریلیز شي ډېر ریلیز کړي د دوی سره وموښلې دا ګوره دا سور وینې دا راځي دلته سره وموښلې نو چې کله د دې سره وموښلې دی ډایرکټ راځي ان ټي اس اور سی ټي زي اکټیویټ هغه چې اکټیویټ شوله دستې ستا وی سی اکټیویټ یې سي ده نو دې د وجې هم خوا کېږي دې ته ګیسټریک اریټیشن وایي سي ده. یوه طریقه داسې هم ده یو بله طریقه هم شته سي ده. موږ په جسم کې چې کوم رګونه دي په هغه کې چې کوم بلډ وسلز ورته وایي په هغه کې پلیټلیټ پراته دي پر پلیټلیټ باندې هم 5HT3 پروت دی سي ده. نو کله چې ته داسې یو میډیسن وخورې یا سایټوټوکسیک ډرګ وخورې یا لیوو ډوپا وخورې یا اپومارفین وخورې یا ډیجیټلس په نامه یا ایرګوټ یا مارفین یا امیتین په نامه چې کوم ډرګ وخورې نو دی راولاړ شي دا ډرګ راولاړ شي ستا د 5HT3 سره وموښلې دی نو هغه چې وموښلې دی هغه ډایرکټ راځي ستا سی ټي زیډ اکټیویټي کله چې دی د ریسپټر سره وموښلې دی نو دی راځي ډایرکټ ستا ایچ ټي نو دی څه چم کې ستا سی ټي زیډ اکټیویټ کوي سی ټي زیډ چې اکټیویټ شو هغه ډایرکټ راځي ستا وی سی اکټیویټ وی سی چې اکټیویټ شو ته ستا د خوا ګرځي سي ده. نو په داسې کوم طریقه باندې ایزي طریقه د میکانیزم د استعمالي سي ده. یو ښه انټي ایمیټیک ډرګ خواګرځي چې کوم دوا ده هغه ته انټي ایمیټیک ډرګ وایي کېږي سي ده. دی بیا څه چم کې دی زموږ ریسپټران باندې کوم چې H1D2 5HT3 چې دی اور یا NK1 کوم ریسپټران هغه باندې سي ده. راځي چې په اول نمبر باندې خبرو کوو. اول نمبر دی انټي هیسټامین چې کوم ډرګ چې دی یا انټي کولینرجیک چې کوم ډرګ دی یعنی H1 بلاکر H1 بلاکر یا M1 بلاکر سي ده. نو دې کې راځي ډیمین هایډرینیټ په نامه دی هایډروکسی زین په نامه دی سایکلیزین په نامه دی میکلیزین په نامه دی اور اسکوپولامین په نامه دی
ټرایمیتو بنزامایډ په نامه دی سیده. نو دا درې چې دي یو منټ بخښه به کوئ دا چې دي دا بیا کوم چې H1 بلاکر دی هغه دی سیده. راځو پر دوم نمبر باندې کوم چې ډوپامین یا D2 سیده دغه بلاکر هغه دپاره راځي میتوکلوپرومایډ دی کلورپرومایزین په نامه دی سیده. یو دی کلور پیرازین په نامه دی سیده. یو دی پرومتازین په نامه دی سیده دې ته پنارګان هم وایي کېږي سیده. یو دی هیلو پریډول په نامه دی سیده. یو دی ډرو پریډول په نامه دی سیده. دا چې دی دا بیا D2 بلاکر دی سیده. D2 بلاکر دی. راځو اوس سیروټونین کوم بلاکر چې دی سیده دې ته وایي کېږي اونډن سیټرون په نامه دی سیده. ګرینی سیټرون په نامه دی سیده. ډولا سیټرون په نامه دی. ریمو سیټرون په نامه دی او ټروپي سیټرون په نامه دی. دا بیا 5HT ښه د NK1 ده دغه دپاره چې کوم دوا استعمالیږي هغه ته وایي کېږي پریپټین په نامه دی او فوسا پریپټین په نامه دی سیده. رولا پریپټین په نامه دی سیده. او نور چې دا چې د انټي ایمونیټیک ډرګ په طریقه چې سړی استعمالولی شي ایمونیټیک ډرګ په دغه کې چې استعمالولی شي هغه کنبنایډ دي نیبیلون په نامه دی او ډرونا بینول په نامه دی او نبیګزید مول په نامه دی او ډیکسامتازون دی او نیټو پیپټین په نامه دی سیده. دا چې دی دا بیا انټي ایمیټیک ډرګ استعمالولی شي سیده. او دا چې دی دا بیا نیوروکاینین ریسپټر بلاکر دی سیده. دا چې دی دا مکمل چې دی دا سول دا کوم ریسپټران بلاکر دی دا د هغو میډیسن دی سیده. زه به یو دوه درې شي نور درته کوم دلته هېر کړي وو دلته به مکمل شي سیده. او یو بل به هم در ښکاره کړم سیده. دا ګوره یو منټ دا ګوره سیده. دا ټوله بیا خپله انټي ایمیټیک ډرګ دی سیده.